ویخت سپین سترگی تاریکی غاخ کنڈاس ویخت سپین سترگی تاریکی غاخ کنڈاس نہ اکاگے د دنیا د چارو لاس پہر لوری پسدرو میں چی منہ میں نہ پچپ لوری سر پکڑے نہ پراس خدے رازق گنی او رزق لکسب بولی پدے شناخت زان توائے حق شناس اے رحمانا کسکار دے نو د دین دے اے رحمانا کسکار دے نو د دین دے نور واڑا کارونا بے وفا دی بے اساس. طول حاضرین مجلس درود شریف ہوئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت من او تاسو له مختصر ژوند را کړی دی. دا پروگرام د ژوند او د مرګ په حق باندې او زمونږ د عزیزان محترمان لطیف صاحب، زبیر، عادل، عمران، د دې ټولو والد محترم د دې دنیا نه سفر شوی دی، داغه د ایصال ثواب په حواله سره د دې پروگرام انعقاد شوی دی. الله رب العزت د دې تلاوت، د دې نعتخوانی او ستاسو د دې ناستې او زمونږ د دې بیان د دې ټولو ثوابونه مرحوم ته ورسوي. او الله دې دا نیکمل انسانان چې دلته منځګزاري سپینګیري ناستي، علماء کرام ناستي، طلباء کرام ناستي، حفاظ کرام ناستي، د دې څومره عملونه دي، الله دې د مرحوم په هغې کې حصه پیدا کړي. او الله رب العزت دې مونږ تاسو ټولو ته هم راتلونکي سفر د مرګ آسان کړي. او الله رب العزت دې مونږ او تاسو د غلط او د بد ځایونو د مرګونو نه حفاظت وکړي. الله دې هغه مرګ را نصیب کړي چې کوم الله ته او د الله پیغمبر ته محبوب دی. مرګ آسی هم راځي او هر چاله راځي او په هر ځای کې راځي، په هر حال کې راځي او هیڅ څوک په یو ځای کې په هیڅ حال کې تی نشي پټېدی. نو بیا ولې نه چې په داسې ځای کې موږ له مرګ راشي چې مرګ موږ ته خوشحاله وي، موږ مرګ ته خوشحاله یو او موږ د رب ملاقات ته خوشحاله یو او الله زموږ ملاقات ته خوشحاله وي. نو کله نا کله عزتمندو د ښه مرګ دعا کوئ، ځکه مرګ اسې مرازي، پټېدل نشته او هغې کې مخکې وروستو هم نه کېږي. البته د انسان دعا قبلیږي او دعا داسې چیز دی کله نا کله تقدیر هم بدلی. نه که انسان مرګ غلط ځای کې لیکل شوی دی، خدا بار بار الله نه دعا کوي او درخواست کوي، نو الله رب العزت د تقدیر هم بدلولی شي، ځکه دا تقدیر هم الله جوړ کړی دی او دا ټول څیزونه د الله تابع دي. نو الله رب العزت تقدیر هم بدلولی شي. او بلکې بعض وخت کې تقدیر کې بعض کسان وایي چې تقدیر کې دی لګېلي نو بیا خو نه بدلیږي. نو تقدیر کې ورسره دا هم لیکلي که نه، که دا انسان دعا کوي نو داسې به یې مړ کوو او که دعا نه کوي نو داسې به مړ کېږي. دا هم تقدیر کې لیکلي. تقدیر نه موږ څه خبرې چې تقدیر کې څه لیکلي، دا نیک عمل او دا بد عمل دا ټولې لارې پکې لیکلي. وایي که انسان په دې لاره ځي نو داسې به وي، که بدې وي داسې به وي. او دا یاد لګي تقدیر زموږ د عملونو نوم دی. تقدیر داسې نه دی چې الله رب العزت د شروع نه لیکلی دی او موږ پورې رانخلولی دی چې دا به د دې مطابق چلیږي. نه، موږ چې څنګه چلیدو الله رب العزت د هغې مطابق لیکل کړي چې د انسان به داسې چلیږي په خپله مرضۍ باندې، خو چونکې د الله علم زیات دی نو الله ته د مخکې نه پته ده. لکه یو ړوند سړی په لاره رواني او مخکې کنده را رواني، نو هر یو بینا سړی وي ولکه سړی به چپه کېږي. اوس چې هغه او دا هوښیار سړی ورته اواز هم کوي لکه حافظ صاحب مخکې خیال کوه، مخکې درینجک دی یا مخکې چې کوم دی کنده ده، خو هغه د ده نه مني او هغه هلته غوځار شي. نو دغه شان عزتمندو الله رب العزت زمونږ دا زندگی مخکې نه سټډي کړې ده، دغه علم چونکې زیات دی. څنګه موږ تجربې سره باز خبرو وکړو لکه د فلانې سړی به داسې خرابېږي، هغه قشان وشي. دا تجربه هم د علم یو قسم دی، دا تجربه هم د علم یو قسم دی. نو د تجربې په بنیاد باندې ډېرې خبرې رښتیا شي،
د کشان د الله علم د تجربونه اعلی دی، د الله علم د مخلوق د علم نه اعلی دی، د الله علم د ټول کائنات د علم نه بالا دی. نو د هغه الله رب العزت نظر مخکې مرګي رستم لګي، یعنی هر چیز د په علم کې دی. نو چې موږ بس کول هغه الله لیکلي دي، داسې نه چې الله رب العزت ولیکلي داسې کوي، داسې نه دی. نو دی وجې نه عزتمندو تقدیر پورې بزان نه تړي، خپل عمل بکې. دویم دا د تقدیر موږ ته معلوم نه دی چې څه پکې. او الله رب العزت ان رحمت الله قریب من المحسنین، زما رحمت نیکوکارو خلقو ته نږدې. دا د تقدیر فیصلم ده او دا د الله د قرآن فیصلم ده. بهرحال عزتمندو نو الله نه دعا کوي، دعا سره لوی آفتونه واپس کیږي. او داسې نیک مجلسونو کې شرکت کوي. ټیک د زمون مرتبه کمه ده، زمون درجه کمه ده، خو د محفل درجه کله اعلی وي. کله چې انسان هغه محفل کې کینی الله رب العزت د درجه اوچته کی. او په درجو په نیک ځایونو کې د عبادت په ځایونو کې دعاګانې قبليږي. مریم علیه السلام پیغمبر نه ده، خو یو ځای د عبادت د پاره خاص کړو، الته عبادت کول. یو ځل زکریا علیه السلام الته رااله، الته هغه انوارات محسوس کو چې د عبادت ځای دی، لکه جمعات، مدرسه یا داسې او محفل. نو زکریا علیه السلام هم الته دعا وکړه، وې دا زیاده قبولیت دی، ځکه دلته مریم روزي نیسی، دلته عبادتونه کوي. هغه الله ته دعا وکړه. مریم درجه د زکریا علیه السلام نخکته ده، خو الته عبادت کېده، الله د زکریا علیه السلام دعا ملته قبول کړه. نو دی وجې نه زمونږ دا محفل اعلی دی. خاورې کم قیمته سیز دی، خو کمې خاورې چې جوارو او غنمو پورې لګېدلې وي، سبا منډۍ کې چې کله جوار د جوارو په ریټ خرڅېږي، غنم د غنمو په ریټ خرڅېږي، هغه خاورې مو سره د غنمو په ریټ باندې خرڅې شي. سونا او چاندي سره چې کم ملاوټ شوی کم قیمته سیز دی، خو ښه سیز پورې ځان ملګری کو. سبا صرافه بازار کې چې کله سره زر او سپین زر په لکونو روپو خرڅېږي، هغه ملاوټ مو سره په لکونو روپو خرڅي. نو دی وجې نه عزتمندو رحمان بابا وی کیمیاګر بد کیمیا په طلب ګرځي، همدمی د عالمانو د کیمیا. په مجلس د علماو بسر زر شي، کئی کانے یا بوټه د صحرا. او زه رحمان حلقه بگوش د هر عالم یم، که آلاوی که اوسط وی که ادنا. وختي هغه ناتوان تاسو نه خبر شو، تاسو نه سبحان الله زه مقبره کې ناز دیم، که کوم ځای کې ناز تاسو اصل کې یخني کی او आवाज سره سره ګرمي. نو ګوره قاری صاحب ته سبحان الله ویل نم دغه پنجاب کې چې څوک سبحان الله نو یا مقرر د سره بیان نشي کولای، موږ سبحان الله ولا نه یو څه خبره نشته. خدا ته آینده د مجلسون د پاره ویم چې کله نعتخوانی کومه جمله د انسان خوښ شي، سره وي سبحان الله او سره وي الله اکبر یا ماشاء الله. نو دا څه کله کله خیر د لک خوځيږي را خوځيږي هغه غریب د نه خپل اړه. دا څومره مشهور نعتخوان تاسو نه پیژاندو، پستر ګولوند او ټول سيزونه په یادو باندې وي. دا په خپل ځان له یو کرامت او معجزه و. پستر ګولوند د پیغمبر صفاتونه هغه تخکاری او تاسو ته یو ځل خبینه یو ځل هم چاته چې او سبحان الله دا خبره وړه مزیدار. په شو نعتخوانان له وکل نه کله داسې आवाज ورکوي، یو ځل وای سبحان الله. ماشاءالله چې کومه خبره د انسان خوښ شي کنه نو د سبحان الله ویل پکاري. نو بهرحال عزتمندو د دنیا زندگی روانه ده کذل الجدران، د دیوال د سوري پشان ده. او خيار سړی د دیوال په سوري باندې اطمینان نه کوي. یو سړی یو سوري بچ خاموش شت کوم کس خبرې کوي دلته نه په आवाज کو بار بوزي خبره د دیوال سوري باندې او خياران سړی تکیا نه لګي، ځکه د دیوال سوري سټیم پس ختم شي. او خيار سړی ځان له کور جوړي په سورو پسې نه ګرځي. د کشان عزتمندو د دنیا زندگی دا د دیوال سوري دی. کته وې زبا همیش دې تناسته ما نا الموت کأس وكل الناس شاربه. مرګ یو پیاله ده چې هر انسان به یو ځل سکي،
دے کې دا نشتا چې زما پریز دی، مال دا بد دی، زما بلډ پریشر دی، زما شوګر دی او زما د دې شیز د پریز دی. نه نه، د مرګ پیاله به په هر چا باندې کول کیږي. والموت باب وكل الناس داخله، مرګ یو دروازه ده چې هر انسان به یو ځل په دې داخليږي. دا ساوند پکې لږ کم کړه، سړی خو ده شو. ساوند پکې لږ کم کړه چې اواز صفا وشي. والموت باب وكل الناس داخله، مرګ یو دروازه ده چې هر انسان به یو ځل په دې داخليږي. دا داسې نه ده چې د گنج گیټ نه دی، د لوړی گیټ نه دی چې نه زه په دې دروازه نه ځم، زه د یکتوت په دروازه ځم او دا مې نه ده خوښه او فلانې دروازه یا زما تربور دی د دې کور دروازه باندې نه ځم. نه نه، د مرګ داسې دروازه ده چې هر انسان به یو ځل داخليږي. دا نه ماشوم پیژني، نه غټ پیژني، نه بوډا پیژني، نه وړه پیجنی، نه زړه پیجنی، هر انسان ځان تراکاږي. والموت سبیل وكل الناس قاطعه، مرګ یو لار ده چې هر انسان به یو ځل ځي. دا داسې لار نه ده چې زه د قاضي کلي په لار باندې نه ځم، وزیر کالونی باندې ځم، نه هم په دې لار باندې به ځې او ته به هم ځې او پلار به هم دې ځي او مور او نیا به هم دې ځي او بچي او نوسي به هم دې ځي، په زور به راکاږولی کېږي دې لارې ته. نو دا یو داسې لار د عزتمند الله رب العزت دې موږ او تاسو ته آسانه کړي. ټول پیغمبران په دې لاره تللي دي، ټول صلحای کرام، ټول نیکان، ټول خلک په دې لاره باندې تللي دي او په دې لاره باندې موږ هم روان یو. هی هی داسې ماشومان چې د دنیا سترګې مو هغه وینیني او دا شان د دنیا رڼاګانې او رنګینیانې هم وینیني، د مور په خېټه کې مړه شي. داسې دا زندګي ده. او بعضې کسانی پلار سره دلته زموږ افغان کالونۍ کې یو حاجي صاحب نو هغه دلته وفات شو، ښځې هلته مدینه کې، که هغه مدینه کې په لاره وفات شو، یو بل یې هم نه لیدل، یو ملک بل ملک وفات شو، په یو ټایم کې یو بل سره یې ونه لیدل. ښځې خاوند پسې ونه جړل، خاوند ښځې پسې ونه جړل، ښځې د خاوند مخ ونه لیدل او خاوند د ښځې مخ ونه لیدل. داسې حالات راځي چې مخ لیدلو ته به هم د څوک روزګار نشي. الله رب العزت وی ان زلزلة الساعة شیء عظیم، یا زما بندگانو زه تاسو د یو ورځ نه یروما چې هغه ورځ به یو زلزله راځي او دا ټول ځمکه به خوځېږي او د قیامت ځمکه به خوځېږي. شیء عظیم، زه مخکې نه تاسو خبرومه چې دا ډېره عظیمه زلزله ده. په هغه ورځ باندې یوم تضع کل مرضعة، او په هغه ورځ باندې به هر پی ورکوونکي ښځې نه خپل بچی هیر شي. د پی ورکوونکي ښځې خپل بچي سره ډېره مینې، په دغه وخت کې نه د خاوند خیال ساتي نه د پلار، هغه ماشوم پې ډېر ګراني. وایي قسم دی په هغه ورځ باندې به پی ورکوونکي ښځې ته خپل بچی یاد نه. وتضع کل ذات حمل حملها، او د حاملې ښځې نه به د یرې د وجې نه حمل پرېوځي. دومره سخته ورځ ده. زمونږ بعض علماو لیکلي دي د مثال په طور باندې که بالفرض د قیامت په ورځ باندې یو ښځې سره خپل ماشومي او هغې لاس کې نیولي، نو د قیامت ورځ او د قیامت ځمکه اوسپنه به وي. الله وی د قیامت په ورځ چې ستا سترګې غړېږي، وایي ته به د اوسپنې ځمکه او د تانبې ځمکه به تا ته ښکاره شي. یوم تبدل الارض، الله وی دا ځمکه به زه بدله کړمه، نن خاوره ده سبا به تا ته اوسپنه ښکاري او داسې به ګربئ، نور به راټیټ شوی، د سر د پاسه به د یو نیزې په مقدار باندې به وي، هر انسان به په خولو کې لت پت وي، څوک یو ځای پورې د ګناهونو مقدار باندې چې د چا څومره ګناه وي هغونه به یې خولې وي. که دا ښځه بالفرض ماشوم یې نیولی، وایي دا ماشوم به په ځمکه باندې کېږي او د دې د پاسه به ودرېږي او د هغه کولمې به راوځي، لکه داسې حالات وي. وترى الناس سکارا، او په هغه ورځ به خلک ټول نشه کي، نشه لکه سړي چې نشه کړي. کله چې انسان بېخوده وي داسې د نشې په شان باندې تاویږي را تاویږي. الله وی ټول به د چرسیانو په شان تاویږي را تاویږي. وایي بنګ به یې نه ایسکلي، چرس به یې نه ایسکلي، پوډر به یې نه ایسکلي. وما هم بسکارا ولکن عذاب الله الشدید، الله وی چې دی بس چرس او بنګ نه کړي، لیکن د الله عذاب شدید دی، د الله عذاب به راکوز شوی او هر انسان به داسې مدهوش را پاسیږي. نو بهرحال عزتمندو، نن ګوره ګران حاجي صاحب زمونږ نه جدا شو،
زما مور بیبي دا وګوره تیر شوی میاشت کې وفات شوه، یو څو وخت مخکې زما والد صاحب وفات شو. دغرنګې هر انسان د هر انسان دا حال دی، د چا نیکه مړ دی، د چا پلار مړ دی، د چا ښځه مړه ده. یو ځل یو ښځه وه هغه ډېره زیاته خفه وه، یو بزرګ له راله وایي زه ډېره زیاته خفه، نو زما له دعا وکړه چې زما بچی را ژوندی شي، ګینې زه مرم ورپسې. هغه نه پوهېدله په خبرو باندې، د لاسه وله ټولو ورکوله خو نه پوهېده. هغه ورته ویلې ابۍ داسې چلو که پوهېولو دپاره، وایي د داسې کور نه یو ډولچه اوبه راوړه، یو بوکه اوبه راوړه چې هلته مړی نه شي زه به یې دله دم کم. هغه ویل دا خو اسان کار دی، اوبه به راوړم. یو کور ته لاړه، ویل تاسو که مړی نه شوې نو یو بوکه اوبه راله راکوي. پخوا کویانو هغه ورته زما پلار مړ دی، چا ورته زما اوس بله ورځ وي مړ دی، چا به ورته زما خو لا یو شپه نه ده شوې خاوند مې مړ دی، چا ویل ما ته اوس پلار را یادېږي، ما ته د خپل پلار را یاد کړو. د هغې دا څنګه خبرې ښې. بس بیا پوه شوه چې دا افت کې هر انسان شامل دی. سوچ وکئ پیغمبران الله ته څومره ګران دي، بیا سردار دو جهان الله ته څومره ګران. سردار دو جهان ورته موږ وایو، د دواړو جهانو سردار. یو بادشاہ په څه حیثیت وي، هغه د دنیا هم سردار، هغه د آخرت هم سردار، هغه د پیغمبرانو هم سردار، هغه د فقهاو هم سردار، هغه د صلحاو هم سردار، هغه د ښځو هم سردار، هغه د نرو هم سردار، هغه د ماشومانو هم سردار، هغه د ځوانانو هم سردار، هغه د اولینو هم سردار، هغه د آخرینو هم سردار، هغه د الله باندې د ګرانو هم سردار، د ټول کائنات سردار. الله په هغې باندې مرګ راوستی دی. نو نور دری دنیا کسے پائند بودے محمد بن عبداللہ پائند بودے. کہ دی دنیا کی او سڑے پاتے کېدلې نو د محمد نه لوی ځوان نو، د محمد نه لوی ګران په الله باندې نو. الله ته انک میت وانهم میتون، ای زما حبیبه تبم د دنیا نه راځي او دا ټول خلق به د دنیا نه راځي. آدم علیہ الصلوۃ والسلام الله جنت کې پیدا چې کله زندگی ورکړه نو داسې ګرځېدو را ګرځېدو، الله ورته پیغمبران وښودل، الله ورته خپل بچي وښودل، داسې ورته ټول ښکاره کړه. موږ پیدا شوي نو الله ورته ښکاره کړه. الله څه خو عجیبه نظامونه دي که نه، یو انسان پیدا هم نه دی الله یې شکل جوړولی شي، ځکه زمونږ او ستاسو د یو شکل هم نه و الله پیدا کړي. الله ټولو ته حاضر کړه. وایي داسې جنت کې تلو راتلو نو داود علیه السلام یې ولیدلو، ویل دا څوک دی ډېر ښایسته دی، وایي دا ستا بچی دی که نه، وایي داود یې نوم دی او الله به له پیغمبري او سرداري ورکوي. وایي زما څومره عمر دی، وایي 1000 سال، وایي زه یو 80 کاله مې دله ورکړه، وایي زما د عمر نه یې ورکړه، ډېر را باندې ګران ولګېدو. ویل ټیک ده. چې کله اسرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام لراله 940 سال یو شو، ویل زه عمر دی پوره دی، ویل که ما سره خو 1000 سال و یاد درته نه دي 40 کاله دی بل ور کړي. انسان نه یریږي. ویل ښه پیغمبرانو نه به الله تپوس کو، پیغمبرانو یو دا خصوصیتو چې هغوی له به الله مرګ راوستو مخکې به یې تپوس کو چې کس در پسې راځي. زمونږ بې اختیاره کار دی. او پخوا به عزتمندو داسې کارونو چې دا د توک سوداګانې کم وي. اوس نن سبا هر یو انسان د توک دل داده دی، یا توک کاروبار شروع کوم، پرچون مې نه لګي. اوس الله رب العزت او فرشتې هم د توک سوداګانې کوي، هر انسان د توک سوداګانې کوي. بس هلته هم د توک سودا ده. وایي بم بلاست شو 500 کسان پکې مړه د توک سودا. بس چې کم دی اکسیډنټ وشو 10 کسان پکې مړه، د یو کور 8 کسان ابل ورځوزي کې مړه. اوس د توک سوداګانې دي هلته پرچون سوداګانې اسرائیل علیه السلام هم بندي کړي دي او ډېر کم کېږي. عزتمندو د عمل دنیا ده، قسم دې څوک هم په کار باندې نه راځي. یو بابا یو ځل ورته تبلیغ والا ویل 4 میاشتو له لاړ شه. ویل نه وایي چې دا څه کې زما خو لا واړه واړه بچي دي او ما سره مې اجاڼۍ زړه به راپسې چاودلی، ښځه یادوله اجاڼۍ، زموږ خلک ورته اجاڼۍ وایي. او دا شان زما بچی دی هغه خو ما نه پرېږدي. ویل بابا دا بچي او دا ښځه په کار نه راځي. ویل نه بچیه زما بچي ما سره ډېره مینه کوي، زما نه بغیر اجاڼۍ روټۍ نه خوري او زما نه بغیر زما بچي روټۍ نوړۍ نه تېرېږي چې څوک ورې زه نه یم. واقعي بعضې کورونو کې داسې مینه محبت وي اگر چې دا اوس کورونو کې ختم شوی دی. بهرحال وایي ما سره ډېره مینه کوي. هغې بابا دا ټوله مطلبي مینه ده. ویل نه ما سره حقیقي مینه کوي. وایي دا خپلوان دې لږ چک کوې نه؟ وایي بلکل به یې چک کړمه. وایي زه ته نن چې کور ته لاړ شي ځان باندې لږ څه چل وکړه. ویل ټیک ده دا خو اسانه خبره چې ګوره دا خپلوان دې څومره په کار راځي. چې کور ته لاړې نو داسې چې روټۍ وخوړله په زړه باندې لاس راښکل شروع کړه. اجاڼۍ ورته وایي حاجي صاحب خیر شه. وایي دا زړه مې داسې ترارې شان کوي.
او ډوبېږي را ډوبېږي یو بچی مرته وایي بس ځان یې داسې بېهوشه شان کو چې کله بېهوشېدو نو په هغه وخت کې د یو څو داسې خبرې وکړلې ویل جماعتونه تبلیغونه دي او اذانونه تعلیمونه دي او پټکي دي او جماعتونه دي او ګیرې او کتابونه دي هغه جانۍ وایي د تبلیغیانو نومونه یې اخیسته چې کله سړی مړ کېدو چا ورته ویل هو که دلته دي زموږ علاقه کې د تبلیغیانو جومات راغلی دی وایي ته ورشه هغه امیر صاحب راوړئ که چېرته دم یې کړي او ښه شي بس امیر صاحب ورته مخکې د پایدان کې ولاړو دوی خو یو بل سره کیسه کړې وه بس چې هغه زوی ورغلی امیر صاحب ورته وایي زما پلار بیمار دی وایي زه چې ځو زم ګشت روان وم چې هلته ورغلی څه دم درود دعاګانې مواګانې وکړئ یو چوف پې کوو اخره کې ټولو ته امیر صاحب څنګه چل دی ویل داسې چل دی چې فرشتې راغلي دي او سوال زاری ورته کوو او مذاکراتو سره شروع دي خو هغه فرشته یو شرط اږدي شرط دا ږدي چې دا سړی به راژوندی شي خو یو شرط دی پکې ټولو ته یې موږ تیار وو اډر کوه امیر صاحب غم مه کوه څه قسمه خبره چې وي موږ مالداره یو وس زموږ کېږي چې خبره ورسره ډن کړي او پوره کړي او هر څه ته موږ تیار یو ویل لکه سوچ وکړئ ګورې بیا به تیار نه یي وایي نه موږ کې هر یو کس تیار یو ویل ښه وایي فرشته دا وایي چې داسې چل دی چې د الله د طرف نه په دې کور کې یو کس منظور شوی دی چې د دې کور نه به یو کس خامخا راولي اوس تاسو خوښه ده که بس بوډا بابا مخکې کوئ او که تاسو کې بل یو را مخکې کېږي خو یو کس به په شرط د دې چې یو کس به پکې ځان ورکوئ چې کوم یو کس ورکوئ را مخکې شئ اوهو دا چې کله خلکو واورېدو دا خو چې کله سړی خپل مرګ په سترګو ویني بیا ورته پته ولګي بیا پلار نیکه د انسان نه هېرېږي بیا بچي هېر شي نو هغه کشر زوی څه وایي امیر صاحب زه ځمه یو بوتل دله راوړمه هغه د بوتل په بانه باندې بار ووتو مشر وایي جي زه دله چیر رالیږم هغه د هغې په بانې ووتلو یو بانه وکړه بله بانه وکړه اخره کې پاتې شوه جاڼۍ بوډۍ دا هغه ښځه وه بابا به ویل وایي ما ته مې ښځه وایي چې ستا مرګ دې راته خدای نه ښایي موږ ته به اکثر تاسو ته به مو ښځې وایي خدای دې راته ستا مرګ نه ښایي خاونده او زما جنازه دې ته وکړي خو دا خو هسې د مینې محبت چې کوله جوړه راوړي دا خبرې کوي چې کوله نوي سینډل راوړي دا خبرې کوي دا خو چې باندې سخته راشي بیا به دې پته ولګي نو اجانۍ ته وایي چې اجانۍ ته پاتې تا خو به بابا ته ویل چې خدای دې راته ستا مرګ نه ښایي او خدای مې دې تا نه مخکې کړي نو نن که دې مخکې کېږي نو بس نمبر دی بابا به ښه مزېدار راژوندی شي او د دنیا کارونه به کوي خو ته به ترې مخکې شي اجانۍ باندې خو رپرپې ولګېدو چې نمبر زما لګي هغه ته یا امیر صاحب خدای او رسول ته وګوره دا ته څه په کارونو باندې د الله په کارونو کې څه لګوتې وې او د هغه ټیم پوره شوی و او الله ته وګوره امیر صاحب د خدای په کارونو کې کار مه لره او زه خپل تبلیغ کوه او خپل تعلیمونه کوه او د هغه ټیم پوره او هغه به الله رب العزت خوښ او دا او قیسي وي دی اوس بابا هر څه اوري دا جانۍ خبرې مه اوري د بچو خبرې مه اوري نو بهرحال عزتمندو اخره کې سترګې وغړولې چې سترګې وغړولې ټول سترګې ټیټې شوې وایي بچیا هغه مینه محبت څه شو ټیک ده تاسو ما سره ډېره مینه کوئ خو ما ته پته ولګېده چې د مرګ په ټایم کې څوک په کار نه راځي ټیک ده تاسو زما روټۍ ته ډېر انتظار کوئ ټیک ده زما دغه رنګې واده خادۍ ته تاسو ټول خوشحالېږئ خو بچیه ما ته تجربه وشوه چې د مرګ په لاره باندې انسان روانه شي څوک یې مدد نه کوي دغه زما ښځه دا جانۍ دا زما مدد نه کوي ته زما بچی زما مدد نه کوي او دا به څه کېږي نو لحاظه زه د خپل مرګ دپاره د دغه ځي دپاره خواري کومه داسې کار کومه چې دغه ځای کې مې په کار راشي او دغه امیر صاحب راغلی امیر صاحب ته وایي ولیکه زما 4 میاشتې به زه درسره روان یم او هغه ته وایي بستره مې تیاره کړه او دا شپه م جومات کې کوم نو بهرحال دا د یو نصیحت خبره ده عزتمندو داسې حالات راځي